د یوې عربی ښځې ویډیو چې په پاکستان کې واده شوې وه او خاوند ترې بهر ملک ته تللی و، نو دغې ښځې څنګه کارونه کول او ژوند یې څنګه تېرولو، نو نن در سره ټول معلومات شریکوم. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه ضرور رسي. سلامونه دوستانو، نن در سره د یوې هغې واده کړې ښځې واقعه در سره شریکوم چې یو ښځه چې بچي نه او د واده ډیره موده شوې وه او خاوند یې هم په کور کې نه او دا په ښار کې اوسېده. د دې واقعې په باره کې ویل کیږي چې دغه ښځه د سعودي عربستان وه او دغه ښځې د کور نه وتلې وه په دې سوچ چې ځان له بل سړی پیدا کړي. کله چې دا یو ځای ته لاړه نو هلته یې یو څو سړي ولیدل چې پکې یو ډېر ښکلی ځوان و، نو هغه ته یې اشاره وکړه. هغې ځوان مالدار ښکارېدو او خپل ګاډی ورسره هم و. هغه ځوان چې د ښځې خواته راغلو نو ښځې ورته وویل چې ته زما یو کار وکړه. هغه ورته وویل چې زه ستا څه خدمت کولی شم. ښځې ورته وویل چې ته په عدالت کې ووایې چې زه خپلې ښځې له طلاق ورکوم. ځوان ورته وویل چې زه خو به دا وکم خو زما به څه پیدا وشي. ښځې ورته وویل چې زه به خپل ځان ته حواله کړم، بیا ستا خوښه ده چې هر څه کوي. هلک هم وویل چې دا خو ډېر ښه کار دی او د ځوانۍ په جوش کې و. کله چې د عدالت ته لاړو نو ځوان جج ته وویل چې دا زما ښځه ده او زه د طلاق ورکوم ځکه چې زما نور ژوند دې سره نه تېرېږي. نو کله چې د ښځې نه تپوس وکړو نو ښځې ورته وویل چې دا زما نه 8 کاله بل ځای کې تېر کړي او زما د کور خرچه ټوله په قرض تېره شوې ده، نو دې زما حق راکړي. نو جج په ځوان 15 لکه روپۍ ورکولو حکم وکړو. کله چې ځوان بهر رالو نو ځوان ته تپوس وکړو چې دا خو دې بد وکړل. نو ښځې ورته وویل که نه یې منې نو تا به هم ګرفتاره کړم. نو هغه سړي دا ومنل او هر څه یې ورکړل. نو دوستانو دا ویډیو مطلب زموږ یو پیغام و چې له تاسو سره مو شریکو. له داسې کارونو شاته لوی جنجال وي، نو هر کله چې تاسو داسې قدم اوچتوئ نو د خپل مشر یار دوست سره مشوره کوئ. ملګرو دا او د نن ورځ معلومات چې در سره مو شریک وو. که ویډیو مو خوښه شوي وي نو لایک شیر کړئ، چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.